ملګری را سره ولاړ د سره څو خبرې دې کوم د دې په اړه باندې د اختر درې مورد چې سم مسعود السلام علیکم وعلیکم سلام کتونکو سره ځان معرفي کا زما سداري نوم د زده کلا کوټه سدونکي ما دا راته وایه اسد او کتونکو د اور په دنګ لاله چې کوم د کشر نوم باندې زیات مشهور دی بهرحال دنګ لاله دا راته وایي چې د زیات په پیله ځل لګه مخکې راغلی یاره زه خو په لاوني ځل رالم دی زیاته او ډېره مزه وکړه ډېر ښایسته ځای او تاسو د برکت همدا ځای ولیدو نو ډېره خوند یې وکړو پروګرام هم ډېره مزه وکړه چکر هم ډېره مزه وکړه دا راته وایه څه ده چې یاره مونږ سوچ وکړو د دې وبا د لاسه د اختر د اولنۍ ورځې نه وله تر درېیمه پورې دا پولیس راوتي دي یاره ټوریزم نه راپرېږدي نو زیات ملګرو خو دا غوښتنه کوله زموږ د ټیم هم سره ستاسو یاره مونږ وایو چې یاره کالام ته ځو چا وي ګبین جبې ته چا وي ملم جبې ته په هغه ځولو باندې پابندیانې دي نو ستا په اړه کې څه اراده وه چې یاره دې ځای ته به ځو یا دې ځای ته به پیله ځل خو تا ووایي چې یاره زه نوم راغلی پیله ځل دی نو آیا چې کالام ته تللی هغه به خوند ورګنه دلته چې راغلو دې مزه وکړه یاره زه خو به دا ووایم چې کلام ته کتلی وی نه ستړی شوي به هم ډېر زیات وو او بل خرچه به هم زیاته راغل وه او دلته کې زموږ خرچه هم ډېره ونه لګېده په هغې حساب باندې او په اسانه باندې رالو او بل دا وه چې ټریفک هم نه و روډ هم صفا او یو روډ و ګاډي پې هم زیات نه و نو د دې وجې موږ دا ځای خوښ شو ډېر ښایسته ځای موږ دلته راغلو ډېره مننه کوم ملګري چې یاره زه وایم چې دې ځای ته نه دي راغلي د خپل اړخه به هغو ته څه پیغام ورکول غواړي زه خو یم چې کم روډ خوښی ځای خوښی د هغې نه اخېسته خپل چکر له ځئ او که تاسو ټریفک کې پساو شئ یا شپې به کې کوئ نو هغه ډېر تاسو ته به لږ مشکلات پیدا کېږي په هغې کې نو داسې کار کوئ خوښې طرف ډېر ښایسته که داسې وګورئ موږ چې کوم ځای ته راغلي بلکل دلته کې څوک شته هم نه کورونه هم ډېر زیات لږ دي داسې ځای دی لکه ګبین جبا یا تاسو نور داسې ملم جبه والی د هغې نه ښکلي دي خو چا ورته سهولتونه نه دي پرووایډ کړي نو داسې ځین ته ټورې لګوئ چې یو ځینه ښکاره شي خلکو ته چې دا پکې هم لا ځینې دي او خلک ووایي که نه ته ووایه څه ده چې یاره د موسم په لحاظ باندې دا ځای ډېر زیات زبردست دی نو د کلي چې کوم موسم یاره غرمه لکه مونږ چې سهار کې چې مونږ له ډېر زیات غرمه او ګرمي وه دا موسم دلته کې هسې قدرتي طور باندې څه چینج غوندې شو بدل شو موسم داسې شو چې نه ډېره ګرمي نه ډېر یخ دی څه محسوس دی د موسم په لحاظ بسې موسم خو دلته کې ډېر ښه زه به خبره بله په دې کې اډ کړم چې زموږ په مطلب په کلو په علاقه کې کوم ښارونه علاقې په هغې کې دا ګاډو شور او د ګاډو لوګي دوړې د هغې د وجې ګرمي ډېره زیات جوړېږي بل موږ دلته رالو ډېر زیاتې ونې او دغه یو روډ دی صرف هغه هم ترکولې پې کړی دي نو شور او دغه ډېر زیات ګاډي پې نشته نو ډېره مزه یې وکړه دلته کې رالو ډېر خوند یې وکړو د کلي د ماحول په شان ځای دی او کورونه هم نشته ډېر زیات د چکر ځای دی تاسو ټول ته درخواست چې دلته کې راځئ د اختر درېیمه ورځ یاره څه محسوس دی مطلب مونږ خو اراده کړو چې یاره کالام ته به ځو ګبین جبې ته به ځو ملم جبې ته ځو دې ځای ته په پیله ځل راغلی که چې ته وړاندې راغلی نه په پیله ځل راغلی ډېر ښکلی ځای دی منزل ډېر ښه دی نو د کالام په لحاظ باندې ستا دا ځای خوښ دی ډېر که کالام به ځای مجې ښیي نو یو خبره داسې ده چې کالام چې دی نو لکه رش په هم ډېر زیات او لارې دغه دا به هم باندې ټریفک په هم زیاتي دلته ټریفک هم نشته روډ هم ښه برابر دی نو لکه ښه په سکون په تسلۍ سره دې ځای ته راورسېدو خپل پروګرام انجوای کړو